کول برتانه کې، نو چې زه په بره ځم نو زه دغې تاڼې ته سې کول نه کوم، یم زما لور د دې تاڼې د لاسه ورکه شوې ده. ملګرو په سوات کې یو پیښه رامخې ته شوې ده، د هغې ټول حقیقت او کم خبر چې دی درته بیانومه داسې چل شوی دی چې تقریبا د نن نه 16-17 میاشت مخکې دا کومه ویډیو چې راغلی ده د دیو مطابق چې 16 میاشت مخکې دا ښځه وایي چې زما لور هغه د اختر ورځې وي، تقریبا 3 ورځې پاتې وي یا په 3 ورځې د پاسه وي، وایي دې کم کپړې چې دي هغه یې واچولي او ما ته ویل چې مور یا زه څنګه ښکارم او ښکلې ښکارم او که نه. نو ما ورته ویل چې بچی ډېره زیاته ښکلې ښکاري، مزیداره ښکاري. وایي د هغې نه پس دا د کور نه بهر ته ووته. نو کله چې کور نه دا بهر ته ووته نو تر نن تاریخه پورې چې کم دی هغه واپس رانله. وایي موږ مختلف قسمه په تاڼو کې په یو څه کې بل څه کې وګرځېدو، خو موږ د کم شرم او د غیرت د وجې چې کم دی داسې سوشل میډیا طرف ته هم نشو راتلی، ځکه که موږ وګورو د پښتنو په معاشره کې داسې سوشل میډیا طرف ته راتله هم ډېر زیات ګران کار دی. نو دا 16-17 میاشتې خو داسې تېرې شوې. اوس بیا یو کس دیو سره انټرویو کړی ده او ورته ویل دي چې آیا زمونږ کوم لور چې د هغه داسې بې درکه شوې ده، نو د هغې سببه چې کم دی د سوات کم پولیس چې دي هغو په دې باندې یو اکشن اخیستی دی او د کم کاروایي اعلان یې کړی دی. تر اوسه پورې چې کم دی دا 5مه ورځ دا کم سرچ چې دی هغه جاري دی، خو لا څوک هغه په ګرفتارۍ کې راغلي نه دي. لکه که موږ وګورو د بده مرغه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې که موږ والو زمونږ کوم پښتانه ورونه چې دي هغه داسې بې درکه کېږي، خو د دې جینۍ کم بې درکي چې کم ده هغه لکه تاسو وګورئ تقریبا 13 سال عمر داسې ښودلی کېږي چې دا عمر یې دی، خو تر اوسه پورې چې کم دی هغه لا بې درکه ده. اوس په غم او کم خفګان چې دی هغه د دوی په مور او پلار باندې لکه دا 16-17 میاشتې هغه به تېرې شوي څنګه وي. مونږ خو خیر لکه خبرونه او یو څه بل څه په دې سوشل میډیا واورو، نو نن سبا مونږ دونه عادت شوي یو چې هغه په مونږ باندې هسې سرسري تېرېږي، په مونږ باندې څه اثر نه کوي، خو چې په چا باندې راغلي وي په هغو په کم وخت تېرېږي او کم حال او کم صورتحال به وي د هغه. نو دا ویډیو چې کم دی هغه در سره هم مخکې شیر کوي چې دا کم نور کسان دي هغو ته پته ولګي او لږ په دې خبره باندې زور راشي، دا کومه ماشومه چې بې درکه ده هغه را پیدا شي. نو دغه کومه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.